السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جهاد والا طالبان ښه دي او که خراب دي، نو هغې کې ښه هم شته دی او خراب هم پکې شته دی. کوم چې پکې ښه دي هغه ستاسو سره په سکرین باندې ښیمه. د وړه غوندې ویډیو د دا وګورئ، د هغې نه بس بیا راځو بیا خبرې کوو. ولې داسې کوئ؟ بس پښمانه یم قاریصه. پښمانه یم والله پښمانه یم. په آینده کې بیا ګیر شو بیا نه کوم. چې ګیر شوم هر جزایی منم. راځه د لاس دې ونیسه، را دې خوا څه را دې خوا څه جګ جګ د بل لاس دې ونیسه، راسه راسه که نه بیا درکته کېږه. لاس دې ونیسه، را دې خوا ته څه را دې خوا ته څه بیا روزه خورې، را دې خوا ته څه را دې خوا ته څه جګ څه ودرېږه، لاړ نه سې بیا کوې داسې بد مې کړي ونیسه قاری صاحب مرمۍ مې وویسته ونیسه قاری صاحب کښېنه دلته راسئ، دلته غوږونه ونیسئ. یاله نیم ساعت غوږونه ونیسئ، نیم ساعت غوږونه ونیسئ، بیا به ځئ. یاله زر 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 سمې ونیسه بل لکه سمې ونیسه در کوزېږم بیا د روزې ته نه ګورئ، خدایم تباه برباد. تاسو نه به د بچیان هم شي زده کوي، واړه بچي درنه زده کوي. جګ شه ودرېږه، جګ شه که ګیر شوې بیا به په آینده کې څه شي د نوم ده؟ نوم یې زوی د قاری صاحب. که آینده کې ګیر شوې بیا به څه شي وي؟ چې ګیر شوم دا چې چار بیا رقم سزا درکوی شو منم یې و ته تا لږ کې داخل راغلی ولې دلته راسې بد دې کړي. ملګرو تاسو وکتلې دغه ویډیو چې په دې کې یو طالب لګیا دی او دغه کسانو روژه خوړلې ده او دا یې رانیولي دي او په چوکو باندې وایي. نو دې ته اسلامي قانون ویلی کېږي چې کوم خلک په اسلامي معاشره کې د اسلامي اصولو خلاف ګرځي، نو د هغوی سره همداسې پکار دي. دا د دغه طالبانو حق و. زما په خیال چې دا چېرته یو علاقه ده ورته کې طالبانو راج دی، نو همدغه شان د اسلامي قانون سره هغوی لګیا دي او دغه خپلې ذمهوارۍ چې کوم دي نو دا ترسره کوي. څومره خلک چې د طالب خلاف دي، نو زه وایم چې بلکل باید د هغوی حق وموندي چې د غلط طالب او 2 نمبر طالب بلکل اختلاف پکار دی، ځینې کې سړی ورله سر ورک کړي. چې کوم ښه طالب وي نو باید د هغه صفت پکار دی، او کوم چې په ښه نیت باندې هغه په ملک کې د غیرو د قوتونو سره جنګېږي او یا داسې د نورو ملکونو سره جنګېږي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو پکار ده دغه طالبان چې کوم دي نو دا موږ وستایو. نو همداسې طالبان دا کوم ویډیو چې تاسو وکتل، نو پکار ده چې داسې طالبان دا موږ اپریشیټ کړو، دې خلکو ته موږ حوصله ورکړو. داسې قسم طالبان به د هغه خلکو بدي شي چې څوک چې لمونځ اودس نه کوي او کوم خلک د فحاشۍ قایل دي او کوم خلک هغوی د خوښه وي چې یاره موږ دې ازاد وګرځو، زموږ کور والا دې ازاد وګرځي، زموږ خویندې دې ازادې وګرځي، په دې دې هېڅ قسم پابندي نه لګي، قطعاً دې نه لګي. کوم چې روشن خیاله مذهب والا خلک دي، نو هغه خلک به هغه د صحیح طالب هم خلاف دي او د غلط طالب هم خلاف دي. صحیح طالب ځکه خلاف دي چې وایي که د ده حکومت راغی نو کېدای شي چې سبا بیا موږ خپل عیاشي ونه کړو او کېدای شي چې موږ داسې بیا د اسلام پابند کړي، په زوره باندې راباندې زبردستي ونه کړي. نو دغه څو خبرې وي. نظر شریف په دې طالبان په 2 قسمه دي، یو ښه طالبان دي، یو خراب طالبان دي. خرابو طالبانو ځان غندنه کوم ملک یې وران کړی دی، که هغه هر یو اسلامي ملک دی نو هغه د دې خلکو د لاسه تباه او برباد دی. او چې کوم ښه طالب دی نو زه هغوی اپریشیټ کوم. دغه ویډیو چې تاسو وکتله نو دا طالبان داسې قسم طالبان دي، الله نور هم زیات کړي او الله دې وکړي چې د داسې طالبانو حکومت راشي او یا عمده کوم چې زموږ حکومت دي نو الله دې وکړي چې په دې کې داسې مجاهدین را پیدا شي چې هغوی د حکومت په جامه کې همداسې کار سره انجام کوي. نو هر چېرته چې خوشحاله اوسئ. دغه طالبانو ته مې په 2 لاسه سلام.